السلام علیکم ملګرو، نن مې یو انټرسټینګ ویډیو درله راوړې ده. د ټولو نه وړاندې خو ملګرو که دا ویډیو تاسو ګورئ په یوټیوب باندې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او که په فیسبوک پیج باندې ګورئ زموږ پیج در سره فالو کړئ. ملګرو موږ به څنګه یو د چا آی ډي به په سرچ کې څنګه رالو، مطلب زموږ یو دوست دی ملګری د هغې آی ډي سرچ کوو خو هغې په سرچ کې نه راځي، هغه به په څه طریقه په سرچ کې رالو. راځئ ورشو زه تاسو ته دا طریقه ښیم. د بره سرچ آپشن تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک کوو. په دې باندې مونږ کلیک کړو. اوس به دلته په سرچ باندې به کلیک کوو. په دې سرچ کې ما سره اوس دوه درې آی ډي ګانې زه خپل آی ډي سرچ کوم پکې. وجید احمد نوم باندې ده. د بره نوم دی، دغه یې د بره وجید احمد. د بره سر کې چې تاسو ته ښکاري دا زما آی ډي ده. دا خو یې راواخیسته خو ځینې چې آی ډي په سرچ کې نه رالي. بیا به څه طریقه کار کوو مونږه. نو دا بره د تاسو ته ښکاري دا پیپل لیکلی، یو آل دی، بل پوسټ دی، بل پیپل دی، بل ګروپ دی، بل ایونټ دی، بل فوټوز دی، ویډیو همداسې هغه دی. دا پیپل باندې به کلیک کړو. په دې پیپل باندې چې کلیک کړو دلته دا دوه لاین تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک کړو. په دې باندې چې کلیک کړو دلته د چا آی ډي چې موږ سرچ کوو هغې په خپل آی ډي کې به دا ایډ کړي وي چې یاره دا په کوم ښار کې اوسېږي، پېښور کې، اسلام آباد کې، کراچي کې دی یا چېرته دی، یا دې نه علاوه وټ ایور هغه بهر ملک کې دی، د کوم سیټي کې چې دی اوسېږي دلته د سیټي باندې به کلیک کړو، هغه به دلته موږ ایډ کړو. بیا د دې نه علاوه هغې په خپل آی ډي کې به دا شیزونه ایډ کړي، هغې ایجوکیشن دی، ورک دی، کومه کمپني کې کار کوي، فرینډز اینی ون د هغې ملګري چې کوم دي هغه تاسو سرچ کولی شئ، هغه په دې کې دي، هغه به تاسو سرچ کړئ. نو بیا د نه هغې علاوه ایجوکیشن چې هغه کوم په آی ډي کې ایډ کړی دی خپل آی ډي کې هغه به تاسو سرچ کړئ. په دې طریقه ملګرو موږ د هغې آی ډي معلومولی شو، هغې په سرچ کې راوستی شو. دا ډېره انټرسټینګ ویډیو وه ملګرو. دا ویډیو که خوښ شوي وي زموږ فیسبوک پیج در سره فالو کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.